حضور صلی الله علیه وسلم د سیرت متعلق تاسو ته د حضور صلی الله علیه وسلم د هجرت او د مکې مکرمې نه تر د مدینې منورې پورې د راتلو خبره شروع کړې وه. هجرت په شریعت کې خشي راغلی دی په شرط دې سره چې دا هجرت ستا د الله د رضا لپاره وي. که چېرته دا هجرت دې د الله د رضا دپاره نه وي او ته د هجرت کې چېرته د مال اسره واچې یا په دې هجرت کې د مسلمانانو د وطن نه د حدودو نه د تښتېدو دپاره صحیح لبانه برابر کړي یا په دې هجرت کې د مقصد د دین خدمت د علم خدمت او اشاعت نه راغلی نو فقها بیا دارالکفر ته او دارالحرب ته هجرت په بدو الفاظو سره بولي او فقها بیا د دې نه دي قایل چې د مسلمانانو وطن د سړی پرېږدي او د کفر وطن ته د سړی لاړ شي. هم فقها قدیمه د دې قائل راغلي دي او دا توضیح زه ځکه کوم چې دا لفظ د قدیمه مې ځکه استعمال کو چې د متقدمین او احناف او فقها رائے دا راغلی دی چې وطن دوه قسمه راغلی دی. دار په دوه قسمه راغلی دی، یو ته جلیبي به دارالکفر او بل ته دارالاسلام وي. بعض فقهاو نقل کړي دي د دارالکفر په ځای باندې لفظ د دارالحرب استعمال کړی دی چې دارالحرب او دارالکفر نو کله ناکله د دارالاسلام په مقابله کې نه دارالحرب راځي او کله ناکله د دارالاسلام په مقابله کې نه دارالکفر راځي. خو تحقیق دا راغلی دی لکه څنګه چې ماوردي په الاحکام السلطانیه کې دا تحقیق کړی دی دا د قدیم فقها تحقیق دی چې دارالکفر او دارالحرب جدا جدا دي. د مسلمانانو وطن به هغه وطن وي چې دی کې عام عمومي خلک مسلمانان په اکثریت کې نه راغلي وي. دا یو شرط. دویم شرط دا دی چې د عمومي خلکو بادشاه او سلطان د مسلمان راغلي وي. دا دویم شرط. دریم شرط دا دی چې د عمومي خلکو یا د سلطان طاقت دا راغلي وي بالفعل دی نفاذ نه وي خو چې طاقت یې دا راغلی وي چې دوی حدود جاری کولی شي بالفعل کې جاریم نه کړي نو دا د دارالاسلام دپاره شرط نه دی راغلی خو چې طاقت او قوت د تنفیذ د احکاماتو یې راغلی وي. او څلورم نمبر شرط چې بزازیې نقل کړی دی چې په دین باندې عمل په دغه وطن کې نه اساني یعنی روژه نیولی شي، مونځ کولی شي، جومات جوړولی شي، مدرسه آبادولی شي، ګیره پرېښودی شي. چې دا څلور شرایط وي نو دا به دارالاسلام وي او که دا څلور شرایط مجموع نه وي لکه څنګه چې د ماوردي او د دې خلکو رائے دا د هغه شافعي دی یا زمونږ د قاضي خان رائے چې په دې کې یو شرط هم رانغی نو دا به بیا دارالاسلام نه وي که یو شرط هم پکې رانغی نو دارالاسلام به نه وي. تاسو د دې په نقصان پوه نه شوې چې یو شرط هم پکې رانغی نو دا به دارالاسلام نه وي. که چېرته پکې اکثریت د مسلمانانو نو د کافرانو او که چېرته اکثریت خو پکې د مسلمانانو خو بادشاه د مسلمانانو کافر لکه افغانستان ته چې امریکا راغله نو افغانستان کې عیسایان ډېرو که پښتانه مسلمانان ډېرو وایي که نه پښتانه بیا تاسو ملیانو ولې د افغانستان خلاف تاسو ملیانو صاحبانو ولې بیا د امریکې خلاف جهاد کوو جنګ هم کوو ځکه یو داسې کټپوتلي د ته کېنولې وه چې هغه د نوم مسلمان راغلی او هغه اصلي مسلمان نو راغلی نو چې بادشاه د مسلمان نه وي یا د هغوی کارنده راغلی وي. دریم دا دی چې تنفیذ د حقوقو پکې نشي کولی بالفعل نه چې بالفعل کېږي ډېر ښه دی
نو کو بالفعل کېږي نو ډېر ښه دی، خو که چېرته قوت یې نه وي تا باندې چا دا پابندۍ لګولي چې ته به په دې وطن کې د حدودو تنفیذ نشي کولی. یا دریم څلورم نمبر دا دی چې ګیره پکې نشي پرېښودی، په ترکو کې ګیره نشي پرېښودی، په مصر کې مولیان ګیرې نشي پرېښودی، په عراق کې په شام کې. نو آی چې دا څلورونه شرایط لاړ شي یو ځای شي نو بیا به دا دارالحق کفر ګرځي او که نه یو پکې نه راشي. زموږ فقها احنافو متاخرینو په دې کې ډېر سخت اختلاف دی. د دې د وجې نه چې کله معامله به دا یو صنایع ته راورسېده نو هغه یو بل دار مرویست، یو دارالکفر دی او یو دارالحرب دی. څه شی دی؟ هر دا څونه د مسلمانانو نه اخوا کافران چې دي نو دا خو کافران دي، دارالکفر دی، خو هر ملک سره خو زموږ جنگ نه دی شروع کړه، کار هر ملک سره هم جنگ دی نه کنه. زموږ د امریکې سره جنگ دی، زموږ د هندوستان سره جنگ دی، زموږ د فعلا د اسرائیل سره جنگ دی. نو دا هم دارالکفر دی او هم دارالحرب دی. خو زموږ خو د چین سره روري خوري راغلی ده، روري خوري پیژنې کنه، تعلق هم دی ورسره. که هغه مونږ نه لاس اخوا کړي موږ د هغې نه لاس اخوا کړو نو موږ هم خرابېږي او هغوی هم خرابېږي. د هغوی د تامان د تجارت لاره نشته او زمونږ به بیا په شا څوک ولاړي، وسله به دله څوک درکړي. نو زمونږ په الحال چین دارالکفر دی خو دارالحرب نه دی راغلی. په ویزا هغوی هم ځي موږ هم ځو. دغه شانتې امریکا خو رانه دارالحرب کېره شوې او امریکا را ټول نه غټ دارالحرب دی. دغه شانتې جاپان په الحال دارالکفر دی خو دارالحرب نه دی. ګورئ سو پورې چې د مسلمانانو په عالم الاسلام باندې په یو علاقه کې حمله په مسلمانانو باندې اونکي او فعلا په حرب او په جنگ کې د مسلمانانو مشغول نشي نو دا به دارالکفر وي خو دا به دارالحرب نه وي راغلی. په خبرو ځان پیوي. بیا د دارالکفر او د دارالحرب نه هجرت ته واجباتو نه دی، جنجال دی، اصلي جنجالي ځای دا راغلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مکه دارالکفر او دارالحرب دواړو د اسلام دپاره دا علامت و چې علي به ته مسلمان ګڼلی کېږي چې ته د مکې مکرمې نه او د خوشه عربو نه هجرت وکړې او راشي مدینې منورې ته. که تا به د مدینې منورې ته د مسلمانانو د ډلې او د ټپلې او د امداد دپاره هجرت وکړه او رابلې نو ته به مسلمان ګڼلی کېدی. او که چېرته نه رابنلې نو دا به دوه قسمه یو به دا چې سړی به قوي و تکړه به او بیا به هم نه راته، او یو به دا چې سړی به په ضعف کې نه مبتلا و. نس کې د مستضعفین اجازت راغلی دی چې څوک ضعفا وي هغې ته اجازت دی د هغه زمانې. خو په نس کې د هجرت ته ترک اجازت د صحیح سړي دپاره نه و راغلی. همدغه وجه ده که چېرته تاسو احادیث وګورئ نو چې مکه فتح شوي نو د مکې د فتح والي نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم له خلک راغلل. ځکه سلطنت دارالحکومت بیا څه راغلی و مدینه که نه، او هر سړی دارالحکومت ته زور کوي. په پاکستان کې د ټولو نه ښه مزیدار ښایسته د سهولیاتو والا ښار کم دی وایي که نه؟ اسلام آباد دی که نه؟ دا خو نه دی راغلی چې تنګې دی او دا خو نه دی راغلی مابته چې لنډي کوتل دی. تاسو ته خو لارې بندې کړي دي، ازاده شوه که ازاده نه شوه ولاړ شوه. نو دا خو نه ده راغلی چې دا چېرته باړه ده او خیبر دی او لنډي کوتل دی هلته خې په خلکو باندې اوبه ډوډۍ او چین بند کړي دي. چین خو میسې وي پښتون یې چې نسکي دماغ یې خراب وي. نسوار هم د باندې بند کړي. پښتون ته وایه ډوډۍ مه خوروي نه یې خورم چین مه څښه وي یره خفه کېږم او چې ورته وایې نسوار مه کړه وي کافر شوي ته په ما باندې نسوار بند دی خدای دې غرق. نو پښتنو باندې خې دلته هر څه بند کړي دي الله دې خیر پکې واچي. نو ښځې اوس کم راغلی دی لکه نیک محمد اسلام آباد که نه؟ اوس هغه وخت کې خلک را پاسېدل چې د حکومت همیشه د فیسیلیټیز او څه ترجمه زه د دې وکړم سهولیات ته سهولیاتو یو ځای وي. نو د سهولیاتو ځای چې نو د هغې نه پس خلک را پاسېدل وایي مونږ تا سره ځو. اول کې اگر چې خلکو دا ګمان کو چې د الله پیغمبر به پاتې کېږي. امام بخاري رحمه الله باب نقد کوي کتاب المغازي جلد نمبر 2 کې چې کله فتح وشوه نو ګونګوسې شروع شو. ګونګوسې دا شروع شو چې خلک وایي چې
هجرت ته څه د وجه نه شو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو مکه کې نه پرېښوده کنه کافرانو نه پرېښود چا نه پرېښود خو ابو جهل نه پرېښود ابو لهب نه پرېښود هغه لاړل هلاک شو ابو سفیان په هغه وخت کې ایمان نه وروړی دې صنادید العرب نه پرېښود نو د مجبورۍ د وجې نه هجرت شوی ځکه روایاتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې را روانېده د هجرت په وخت کې نوم یې جوړی او چې کله ته نو دا الفاظ وي که چېرته زه مجبوره شوی نه په هجرت باندې نو زه به بلکل د مکې نه نه وم تللی دا الفاظ منقول دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو سره د دې نه چې کله فتح شوه نو بیا ګونګوسې شروع شو ګونګوسې په معنا د دې سره خلک وي یاره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس مکه کې پاتې کېږي نو دا ګونګوسې چې کله شروع شو دا ګونګوسې دا مدینه منورې په انصارو باندې بدو لګېد دا ولې بد لګېد تاسو سوچ کوئ چې اوس یو عالم سی بي یو پیر سی بي او هغه یو مدرسه کې نه پرېږدي او هغه لاړ شي بلې مدرسې ته او هغه مدرسه د وجې نه کامیاب شي او بیا د اولې مدرسې والے چې کله وویلي چې مولوي صاحب د وجې نه مدرسه کامیابه شوې ده او چې چا د مدرسې نه شړلې دی او بیا واپسې دا مدرسې والے لاړ شي چې زموږ مدرسې ته ته راځه نو هغه دویمه مدرسه به وایي ملا صاحب خفه کېږي او که نه خفه کېږي هلکه ویې ما د تکلیف په وخت کې دله ځای درکړه ما دله د تکلیف په وخت کې عون وکړه امداد وکړه ما دله د تکلیف په وخت کې جنګونه کړي دي ما دله ځای درکړی دی ما ستا امداد کړی دی او چې اوس ښه راله نو ته اوس ما نه ځې نو د انصارو په دې زړه کې نه دا راله چې جوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ریشا پاتې کېږي نو دې هلکانو د هلکان ني دا په هر وخت کې فسادیان دي خفه کېږئ مه دا بوډاګان چې دا پوخ عمر والا خلک چې دا سنجیده خلک راغلي ګزاره کوي خو چې کوم ځای کې زه ورته په خپل اصطلاح کې منګکوري وې دا منګکوري نه وي منګکوري دی وړو وړو ماشومانو ته وایم ښه دا د حفظ والا دا د اولې درجې والا دا د دویمې درجې د دې نه مونږ دې پوزې ته راغلي وګورئ ښه یاد ساتئ ښه او دا د پی ټي آی دا منګکوري دا د جمعیت منګکوري دا زمونږ منګکوري دا ورخوا منګکوري دا واړه واړه نه دي سم درزار او دروزي نو دوی درزا دروزي جوړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خو اعتراضات او اعتراضات پنه کوي غوړي ښا رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤلفه القلوب لا دا سلګ غونته عرفانه او خان یا پیسې زیاتې ورکړي کم غنیمت چې راغلی د حنین نه غډیر زیات هغه کې چې کوم داسې ملکانو نوابات تکړه خلک قابض چودریان خانانو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه خلکو له 100 روپۍ ورکړي هغې له 200 ورکړي ما په خبرو پیګه ځان امروز خانه نو چې هغې له 200 ورکړي نو خلکو اعتراض شروع کړ خاص کر د انصارو دی ورکوټه اعتراض شروع کړ ماشومان علوي زمونږ ستوري خو د دوی د وینو نه سرې پرتې راغلي دا خو اوسه پورې موږ سره جنګېدل دا خو اوره پورې زمونږ دا خلک چې موږ چېرته داسې نوی کس جمعیت ته رادن نه کړو که نه نو زمونږ دا د جمعیت ته منګکوري نه دي وایي دا خو خانان رادن نه شو او وایي دا خو څه پورې پی ټي آی کې او وایي دا خو څه پورې قومي وطن پارټۍ کې موږ له مشکلات جوړوي مشرانو له څه جوړوي مشکلات جوړوي پرېږدئ مشران په خپل کار باندې پوهېږي ولې دا ځان سره یاد ساتئ ښه نو چې کله دا کشران راپاسېدل زموږ لا تورې خو د دوی دغه نه ډکې دي د وینو نه او دوی له پیسې ورکړې موږ دوی له زیاتې ورکړې موږ له کمې نه نو یو خیمه کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را جمع کړه طریقه باندې ځان پوهوئ چې جرګه یې که نه نو په جرګه کې به مشر سړی مخکې کېږي کشر سړی وروستو کېږي او په جرګه کې به خبرې مشر کس کوي او کشر کس په خبرې نه کوي یو وفد راغلی او هغه وفد د بحرین نه دی خوا یو علاقه ده چې هغه د مزر قبیلې او د عدنان قبیلې په منځ کې نه راغلی وه هغه وفد کې بوډاګان وو او وفد کې یو کشر هلک و چې کله خبره شروع شوه نو بوډاګانو د کشر ته اشاره وکړه چې ته خبره وکړه نو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرانو ته وکتل چې ولې هذا شاب دا خو ځوان دی دا ځوان ولې خبره کوي وایي هذا عاقلنا دا په موږ کې د ټولو نه هوښیار راغلی دا ځوان په موږ کې د ټولو نه څه دی عاقل دی هوښیار دی
نو عام عمومي طریق قاضي يحيى ابن اقسم ته ویل کیږي یو محدث ته فقيه دی هغه جرګې د اهل کوفه کې لاړه خلیفہ سره ناست نو د علاقې دا سونه سپینګری چو دا شاته شو دی ځوانو نو چې خبره شروع کړو نو خلیفہ ته وی شاته کې دالک شاته کې دالک شاته کې وی صاحب هم دالکم تاسو له خبرو له راوستل دا مشات دا ما سره یو شو یو دا قصه دا داسې چل شو چې زمونږ د شیرپاو کې یو الکو هغه ځان نه داسې ګاډي ماډي واغستل چې دا لاکان به پیژني رضا خان یې ورته وایي که څه ورته وایي رضا یې ورته وایي توتي کلي کې که نه رضا شاه یو الکو داسې 30-25 سالو باندې هغه په ځان باندې د قوم ډېر لوی پیسې راواړولې دي شیرپاوالو د علاقو ته پته ده بیا چې پیسې راواړو د خلکو ته کورونه څه دیول نو چې چېرته غم دی نو د سید عالم دی نور خو پوهېږې که زموږ په علاقو کې خو چې چېرته غم دی نو د سید عالم دی نه هغه راغی زه ترې خبر هم نو وایي چېرې ما د مفتي صاحب دی په ما لاس کې دی او مفتي صاحب د ما سره ما پیر صاحب ته ویل دا جنجالونه نه کوم زه تاسو سره خپل سړی ودرېږئ نو پیر صاحب دی په شپې هم پې وکړه د اټک مټک نه چېرته رابستل زموږ هغه اجره کې په ډوډۍ هم وخوړه خو ما لیدلې نو چې دا څوک دی نو زه چې کله جرګې له لاړم د عبدالرشید جي په ځای کې جرګه وه په میرآباد کې نو دا سپینګیري غټ ډیلران او دا بارګینیان داسې ټول ناست وو مشران داسې وړوکې غونته هلک راغی زما دې خوا ته کېناست زه کټ کې داسې ناست وم نو دې زما خوا ته کې ما دا سمه بده ولګېده چې ما دا سپینګیري دلته ناست یو ته یو وړوکې غونته هلک راغلی او ما سره ما ورته یا خوا کېنه دا سپینګیري دې خوا ناست دی او ته دلته ما سره کېنه څه خوا کېنه ټوله به دا خو رضا شاه دی که نه دا دی رضا شاه دا راغی بیا هم پې لاس واچو را دې خوا بیا خامخا لاس ای خدای دې غرق نه که را دې خوا شه د ملګرو خندل نه کله ناکله سړی وړوکي وي هوښیاري یا کار پکې وي نو په رضا شاه مې لاس واچو مې کېنه د خلکو دا پیسې خو وړوکي ما رضا نه خوښړه مې اخوښه ته څه راغلی چې ما دې خوا ته کېناست نو ټول رامنډه کړي دغه صاحب دا راغلی دی اصل مالک او ډیلر دا راغلی نو خبره مې دا کوله چې حضور صلی الله علیه وسلم چې کله راجمع کړه دا خلک نو دا مشران چې کله راجمع کړي تاسو دا خبرې کړې دي تاسو وایئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کسان له ډېرو روپۍ ورکړې غنیمت یې خمس یې ډېر ورکړه وایي د الله پیغمبره هذا قول سفهائنا دا خو زموږ د قمقل ماشومان لګیا راغلي دي مونږ چېرته اعتراض کوو دا خو د ماشومانو خبرې راغلي دي ښه بیا دفع کوله ویې انصار واورئ ګورئ که چېرته تاسو یو لاره باندې روان شوئ او خلک په بله لاره روان شو نو زه به ستاسو شعب علم زه به ستاسو په لاره ځمه او د بل چا په لاره به مقصد څه دی چې زه به واپس مدینې منورې ته درځمه او تاسو سره به اوسمه دا خبره مې ټوله د څه نه شروع کړې وه که ستاسو یادي د هجرت احکامات مې درته شروع کړي هجرت داسې شی نه دی راغلی زمونږ په دې علاقو کې نن سبا هغه وخت کې هجرت ته واجبات نو چې مکه فتح شوه دا نقطه مې راته وي نو بیا خلک راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي چې موږ تا سره ځو مدینې منورې ته او د هجرت په نیت پنځو حضور صلی الله علیه وسلم ته لا هجرت بعد الفتح هجرت ته فتح نه پس نشته ګورې چې تا فتح وکړو د فتح نه پس بیا سره راځي هجرت اوس دلته کېنه دا مورچه راټینګه کړه اوس ته یو څو نورې نقطې وې نقطو کې نقطه دا راغلې ده که چېرته بالفرض نن سبا خلک د یورپ ته ځي یا ترکو ته ځي یا یونان ته ځي تاسو وینئ ستاسو دا بچي ټول روان دي مونږ یا امریکا غرقه کې شاته ګورو چې چا ویزه خو نه ده راوړې چې روان شو ورته وایه په کېږې ما ټول داسې یې که نه تاسو بوډاګان خو خبرې نه اورئ نو په زما په خبرو بس قسم دې دا خبرې نه اوري غریب اوس هسې ناست دي مراقبه کې نه ناست دي دویم اسمان ته رسېدلي د دویم اسمان کې که درېیم کې زه ته وایم که دقه شان ناست اوسه ښه کرامت وارې که نه نو یو خو دا نه چې دا غونټې بوډاګان دي نو دا خو د څه په ځمکه او په اسمان او په یمین او په شمال نه دي
او یو دار چې دا پوی په لکان دي کنه اشمجي سه بي ویال امریکا تباہ کې شاته ګوري چې چاويزه خو نه دراو یا الله پاک یورپ تباہ کې یا الله پاک لندن تباہ کې شاته ګوري چې چرته ویزي چې جو روان شو نورو خیر دی که چرته د دین د خدمت لپاره دی ما ته یو سړی یو ډېر عجیبه رنګ وکړ تاسو که په وطن کې خو دا مولیان دونه ډېر دي که نه خدای دې پوزې له راغلي خدای پوزې له راغلي نو مراد دا دي ډېر دي هر کور کې مولا قاري حافظ دی دا خو هغه وطنونو ته لاړ شه چې په امریکا کې او په یورپ کې او په ازبکستان او په دغه علاقو کې په 300 میله کې او 400 میله کې او 100 میله کې مولا ملاویږي ته سوچ کوه څوک 100 میله کې مولا چې علاقه کې 100 میله مزل به پسې کې هغه سره بکینی 100 میله کې 100 میله کې مولا نو چې 100 میله کې مولا او مسلمانان دې ته محتاج وي نو بیا خیر دې که چېرته ته په نیت د دین د خدمت سره لاړ ته په نیت د طریقې د خدمت سره لاړ ملګرو ته لار برابر ته په طریقې د دین د خدمت سره د علم د خدمت سره د طریقې د خدمت سره نو بیا خیر دی دقه دارالکفر ته د پاره د دین د خدمت للو په مرتبه د جواز کې نه راغلي دي سمې وي یو څو شرطونه وي ښه یو شرط پیدا چې دلته د دین کمزوري او الته لاړ شي او الته دین قوي وي دا زمونږ د علاقو دوه قسمه خلک دي یو داري چې هجرت وکړي که نه نو دلته ګیرې کټکړي او چلته لاړ شي ګیرې پرېږدي ځکه مقابله کې راشي څه کې نه راشي مقابله د کفر سره مقابله کې راشي او هر وخت خوله کې ګوتې ورکوي مسلمان یې غم وي خو بس مسلمان یې مر را دې خوا چې سم یو داري چې بعضې خلک خرابېږي ګوري بېدینه بې غیرته په پښتو کې چې تاسو ورته څه بل څه لفظ وایې دا لام نو بېدینه بې غیرته او دله سړی دا چې کله لاړ شي نو دا خرابېږي ورسمې وي بېدینه بې غیرته دله سړی چې د دې وطن نه لاړ شي نو هغه څه شي خراب شي امریکې ته چې لاړ شي لندن ته چې لاړ شي ګیره وخورئ دین پرېږدي اسلام پرېږدي کلمې باندې ورته شرم ورځي نو داسې سړی دی نه ځي دې لپاره دا وطن ښه دی او که داسې سړی وي چې خپله ګیره پرېښوده او ښه نر ګرځي د لندن په کوڅو کې ګرځي او په امریکا کې ګرځي او ښکلې مزېداره ګیره ده لا د قصد کله ناکله ګومنځی یم ته خیر دی بس نو په روسخانه چې لاړ شي داسې سړی خیر دی شریعت کې ښه ده بلکې جایز راغلی ده نو هجرت په د یو څو څیزونو د وجې نه کېږي یو د دین لپاره یو د دنیا لپاره او چې دین او دنیا دواړه راجمع شي نو دا د نس تقاضا ده ځکه قرآن کې د هجرت په منافعو کې څه شي یو ډېر ناشنا لفظ مراغم کثیره نفع کثیره څه الفاظ دي مراغم کثیره مراغم کثیره نفع دنیاوي سهولیات ډېر زیات په کوم ځای کې چې دلته به مراغم نه وي د مرغم جمع دلته به سهولیات نه او چې کوم ځای ته هجرت وکړي نو هغلته به درته د دنیا سهولیات ملاویږي نو چې د دنیا سهولیات هم د دین سهولیات هم راغلي نو بیا هجرت خیر دی خو د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصود په دې هجرت کې نه څه راغلي دنیا نه و بلکې څه راغلي و دین زموږ کتابونه دا حدیثونه دي په دې ټولو کې یو حدیث دی موږ ته انما الاعمال حدیث ویو دی دا حدیث یو سړی مین راغلی په یو ښځه باندې خلکو به ورته مهاجر او مقیس وي په مکه مکرمه کې یو ښځه خوښه وه هغې هجرت وکړو هغې چې هجرت وکړو بس دا سړی هم پسې راغی هجرت یې وکړو خو د هجرت کې نیت ته دې سړي ټیک راغلی اگر چې خلکو بدنام کړي اگر یو مقیس راله هجرت یې وکړو نو دا مهاجر دو مقیس هم پسې راغی هجرت یې وکړو نو ډېر زیات تنګ شو نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له لاړو ابن ابي حمزه سبب اسباب ورود الحدیث کې لیکلي چې د الله پیغمبر له لارې یا د الله پیغمبر ما خو دا هجرت ستا ده ملاقات ته پاره کړی دی او د الله د رضا د پاره مې کړی دی د دین د پاره مې کړی دی د اسلام د پاره مې کړی دی ام قیس په زما مطلوبه وي خو دویم او دریم او څلورم سټاف کې اول مې مقصد الله او رسول الله غلی دی نو حضور صلی الله علیه وسلم ته ډېر ښکلي ناشنا قانون وي ښه چې دا زمونږ د فقه قانون هم دی چې انما الاعمال بالنیات دا د حدیث هم دی دا د صوفیان هم دی چې بلاله انما الاعمال بالنیات د اعمالو دارومدار په څه سره دی په نیت سره دی وانما لامرئ ما نوى بشک د انسان د پاره هغه شی چې کوم شی د په نیت کې نه راغلی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله
نو که هجرت د الله او د رسول نو هجرت د الله او د رسول دی او که هجرت د دنیا او د خزه نو هجرت د دنیا او د خزه دی نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت تسره پاره د الله او د رسول نه مراد انتشار د دین اتباع د سنتو د رسول الله سلام انتشار خوروال انتشار نه مراد تاسو پښتو انتشار نه چې انتشار ما چې انتشار په معنا د خوريدو سره د خوريدو د دین لپاره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت کو او دا دویم هجرت راغلی خو د دې دویم هجرت مخکې یو هجرت مخکې شو هغه ته حبشه ویل کی هغه د الله پیغمبر نوم پړي ښا هغه هجرت کې د الله پیغمبر حسنه واغسته هغه هجرت کې حضرت عثمان صاحب حصہ غسته وا هغه کې عبد الله ابن مسعود صاحب حصہ غسته وا هغه کې بعض کسانو حصہ غسته وا او جابر صاحب پکې حصہ غسته وا خو د حضور صلی الله علیه وسلم سره د ابوبکر او عمر سره دا ولني هجرت نه کړي غړ صحابان دی ولني هجرت نه دي تللی د کې جابر صاحب او عثمان صاحب او بعض کسان تللی دي غم بیا د هغه نه پس چې مدینه منوره ته هجرت او شو دویم نمبر واپس رال دعا کې الله تعالی رحم کې کرم کې مغفرت نصیب کې تکلیف مصیبت تم پامار کې اوسات دوه جهان خیر را کې الله پاک له دوه جهان شرونه پتون نم پامار کې اوسات یا الله تعالی بیماران صحت کامل عاجل چې څوک بیماران له صحت ورکي یا الله تعالی چې څوک قرضداري د قرض نخلاص کی یا الله تعالی چې څوک جنجالونه وی فتنه وی فسادات جنجالونه زموږ وطن ختم کې یا الله تعالی یو اسلامي خلافت زموږ په وطن باندې په ټول عالم اسلام راولي د شریعت قوانین او نفاذ یا الله تعالی د دې مسلمانانو په لاسونو باندې وکي یا الله تعالی یو ډېر لوی مجاهد وفات شوی دی دا قرآن شو په کار چې ما په خبره کړې و یحیی د خماس مشر هغه بیا اسرائیل دویم نمبر یې مکاول اسماعیل حنیه وفات شوی شي چې بس دا د مجاهدینو لار ده خامخا پدې کې څوک په دشمن باندې ترحم نه کوي ترحم په معنا د دې سره چې څوک په دشمن باندې رحم نه کوي جنگ وی د جهاد لاره او جهاد وی د شهادت لاره او شهادت د مسلمان لپاره یو ډېر لوی انعام دی الله تعالی دې د شهادت قبول کړي الله تعالی دې اسرائیلیان يهوديان تباہ برباد کړي الله تعالی دې زور په غلبه الله تعالی په مغلوبیت باندې بدل کړي زور او طاقت الله تعالی کم کړي او مسلمانانو دې الله تعالی غلبه ورکړي او مسلمانانو الله تعالی طاقت ورکړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.